دا د پاکستان خدای قمرانه په چمن کې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته سوې ده. له افغانستانه راپورټونه وایي چې کندهار کې د سپین بولدک او چمن پر کرښه یو ځل بیا د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې یوه طالب چارواکي BBC پښتو پاڼې ته دغه نښته تایید کړه، خو وایي چې اوس جګړه نشته. په چمن کې روغتیایي چارواکو BBC پښتو ته ویلي دي چې د چمن روغتون ته تر دې مهاله له دغه نښتې څخه 15 کسان ټپیان وړل سوي دي. په کندهار کې هم ځایي خبریالان وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان ټپیان سوي دي. تر دې دمه د دغه نښتې د لامل په اړه کره معلومات نشته، خو رپورټونه وایي چې طالبانو د شیر اوبو په سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني سرتیرو مخالفت کړی دی او ډزې یې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه نښتې په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ جګړه سوې وه چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په هغه نښته کې د دواړو غاړو لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي وه او ګڼ شمېر نور ټپیان وه. د هغه پیښې په غبرګون کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د طالبانو له حکومته غوښتي ول چې د سپین بولدک چمن پر کرښه د بریدونو د تکرار مخنیوی دې وکړي. وړاندې هم څو ځله پر ډورن کرښه د افغان طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي چې د مالي زیان ترڅنګ یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. تېره میاشت په سپین بولدک کې د یوه وسلوال کس لخوا پر پاکستاني ساتونکو د ډزو له امله د چمن دروازه د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه چې د دواړو خواو تر خبرو وروسته څه باندې 1 اونۍ وروسته بیرته پرانیستل سوه.